بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن لاک اپ اینډ ریفرنس فنکشنز ته. په ایکسل کې په فارمولاز کې زموږ سره نن لاک اپ اینډ ریفرنس فنکشنز دي چې په دې کې اول زموږ سره ایډرس او بل زموږ سره 1 by 1 دا ټول فنکشنز دلته موجود دي. خو زه نن غواړم زیات کار په چوز فنکشن باندې تاسو ته وکړم. په څه باندې وکړم؟ په چوز فنکشن باندې وکړم. همداسې اچ لاک اپ او وی لاک اپ او لاک اپ دا ټول فنکشن راس ځینې فنکشنونه دي زه به دې سره واخلم. لکه زموږ سره اول نمبر دی، ګورئ زه فنکشنونه نومان دلته لیکم. فنکشن نیم او هغه نه بعد راځم بیا دلته لیکم چې نمبر 1 2 دا به داسې ډرې کړم تر څو موږ د خپلو فنکشنونو نمبر 1 by 1 وګورو. اول د زموږ سره ایډرس، بل د زموږ سره را، بل د زموږ سره راز او بل د زموږ سره کالن او بل د زموږ سره کالمز. دې ځای کې څه موجود دی؟ کالمز نشه، دلته به دا اس ختموي دی نه. او زه وګورم بل موږ سره څه موجود دی. یو وی لاک اپ دی او بل اچ لاک اپ دی او بل موږ سره بل کوم فنکشن موجود دی دې ځای کې؟ هایپر لینک دی او انډایرکټ دی، انډیکس دی، ترانسپوز دی. نن راځم په دې بل موږ سره څه شی و؟ بل فنکشن چې ما درته زیات کار زه نن کوم په چوز فنکشن باندې. اته فنکشن دلته موږ سره موجود دی. اول موږ سره ایډرس کې زه دلته لیکم چې مساوي ایډرس قوس. زه ورته وایم چې 5,5 کم راکم کالم دی چې زه انټر کم. ما ته وګوره وایي 5 کالم چې دی د ای دی. ګورئ A1 A1 B2 C3 او D4 A5 او را څومره ده؟ وایي دا 5 را ده. نو زه راځم دې ځای کې د ریژنل ته ورته لیکم چې ایډرس دا موږ ته یو ایډرس په لاس راکوي. قوس دلته ورته لیکم چې 8,8 قوس باندې انټر. ما ته وایي چې دا د اچ کالم چې دی 8 کېږي. کوم کالم؟ د اچ کالم موږ سره څوم کېږي؟ 8 کېږي. بیا راځم دې ځای کې بل دی موږ سره را، موږ ته د را نمبر راکوي. مساوي را قوس شروع قوس باندې انټر. وایي دا 9 را ده. ګوره زه په 9 را کې ولاړ یم، دلته تاسو وګورئ 9 را ده. که زه دلته راسم ولیکم چې مساوي را قوس شروع قوس باندې انټر، موږ ته ډایرکټ راکوي چې دا 11 را ده. نو تاسو داسې هم کولی شئ چې تاسو کله ټو نمبر اخلئ نه، نو بیا ستاسو سره ډېره اسان طریقه ده دا ټو نمبر. د څه ډېره اسان طریقه ده؟ دا ټو نمبر ډېره اسان طریقه ده. لکه زه دې ځای کې دلته رالم، دا مې ټول ډیلیټ کړه، داسې دا مې ټول ډیلیټ کړه او دې ځای کې لیکم چې را مساوي را قوس شروع قوس بند انټر. نو ګوره ته ما سره وایي 2 را ده. کله زه داسې ډرې کړم نو ګوره ما ته 1 by 1 راکړه. صحیح ده؟ د فرمول په ترو باندې دا موږ وکړه. بل موږ سره چې شی و کنټرول زیډ، دا هم کنټرول زیډ. بل د موږ سره بل راز دی، مساوي راز قوس. ګوره ما د ارې دا ساحه انتخاب کړل. ما سره څو راګانې موجود دي؟ انټر. وایي 14 راګانې موجود دي. ګوره تر دې ځایه پورې 14 راګانې تر دې برابر کړي. څو راګانې؟ ګوره د 14 را ده. صحیح ده؟ موږ سره څو راګانې موجود دي؟ 14 راګانې موجود دي. دا زموږ سره د څه کار و؟ د را کار و. دلته به ولیکئ دا فنکشن به زه تاسو ته لیکم چې تر څو تاسو وپوهېږئ. داسې به ولیکئ چې ایډرس قوس شروع قوس بند، دلته مثلا 1,2,3 دا به انټر کړئ. بیا د را د مساوي را
کاما مساوي را کو شروع کړ باندې انټر. بل موږ سره راز هم ټول هم دغسې دي. اوس راځم دلته لیکم چې کالم موږ سره څوم کالم مساوي کالم کو شروع کړ باندې انټر. ماته دا اووم کالم دی. د جی څوم کالم دی؟ اووم کالم راځي. لکه A1 B2 C3 D4 ګوره تر F شپږ او G اووم. صحیح ده؟ همداسې زه راځم دلته لیکم چې مساوي کالن کو شروع که زه دا ریفرنس داسې ټول ورته ورکړم انټر مې کړي نو ما سره بیا هم وایي دا اووم کالم دی. ګوره ما ساحه ډېر ورته ورکړم بیا ما ته یو اووم کالم راکړي. نو که زه راسم دې ځای کې ولیکم چې مساوي کالمز کو شروع ارې ورته ده دې کې څو کالم موجود دي چې زه کله انټر کړم ما ته وایي 5 کالم موجود دي. څو کالم موجود دي؟ ګوره په دې ساحه کې 1 2 3 4 5. ګوره د H نه واخه تر L پورې څو راځي؟ 5 کالم راځي. خو که ته په دې په کالم باندې کوې مساوي کالم کو شروع ریفرنس ورته ورکړې. دا ګوره ریفرنس یو دپاره ارې چې دی زیات ساحه زه دونه ساحه ورته انتخابوم چې په انتخاب شوې ساحه کې باندې ګوره بیا ما ته اووم کالم دی. نو اووم که زه حساب وکړم سره اووه نه راځي. دا ګوره د جي څخه 1 2 3 4 5 6 بیا غلط دی. دا ما ته دی د دې حساب راکوي چې د A نه تر G پورې څوم دی؟ اووم دی. که زه راسم دې ځای نه بل ساحه ورته انتخاب کړم داسې دا انټر کړم بیا ما ته اتم کالم راکوي. دی به دا د H کالم ما ته راکوي. صحیح ده؟ دا زموږ سره د څه کار و؟ د را اډرس دا فنکشنونه موږ سره چې زه تاسو ته نشان کوم سور کلر کړ. بل دې موږ سره وی لاکاپ دی او بل موږ سره H لاکاپ دی چې وی لاکاپ ورټیکل او بل H لاکاپ هاریزونټل سرچینګ چې تاسو کوئ. صحیح ده؟ بل دې موږ سره چوز. د دې لپاره به زه وګورم ما سره ټیبل موجود و که چیرې اوس هم و مخکې خو راسره دا دې راسره دی. H لاکاپ موږ څنګه استعمالولی سو؟ داسې به تاسو یو جدول جوړ کړی دی فرض کړئ لکه دا چې کوم موږ جوړ کړی دی. صحیح ده؟ داسې جدول تاسو جوړ کړی دی. تاسو اوس غواړئ چې دې باندې سرچینګ وکړئ. څه وکړئ؟ دلته زه راځم لیکم چې searching in the database. صحیح ده؟ دا مې ولیکه او راځم دا سنټر ته به کړم او دې له به سایز یو څه زیات کړم داسې هلته به یو کالر هم ورته اپلای کړم. صحیح ده؟ او اوس راځم دې له هم یو کالر اپلای کوم او یو ټیبل به ورته اپلای کړم داسې. اوس راځم دلته لاک اف انډیفرنس فنکشن زه دې دپاره اپلای کوم. دلته څنګه فنکشن اپلای کوم؟ دلته به دلته ټیبل اپلای کړم. دلته راځم ورته لیکم چې مساوي دا زموږ سره H لاک اپ دی نه مساوي H لاک اپ کاوس. زه ورته وایم چې ما ته د را نمبر کاما او دا ډیټابیس مې ټول داسې پکښې واخیستی او بیا کاما ما ته انټر منث دا مې انټر کاوس بند او بیا انټر. اوس ما سره وایي ناټ اویلیبل. زه به راځم دلته به ورته ورکړم چې د جنوري میاشت کې چې څوم نمبر مثلا دریم نمبر څلورم نمبر وګوره څه شی دی خو ما سره رانګ ویلیو راکوي. رانګ ویلیو H لاکاپ من ټول ډیټابیس کاما را انټر وګورئ اوس صحیح سو. زه ورته وایم چې نه دویم نمبر کم دی وایي 2000 دی. وګورئ دې ځای کې د جون میاشت دویم نمبر ګوره دې نمبر ته دی ګوره دویم نمبر څه شي 2000 دی 2000 دی. که زه د دې ځای راسم ورته ورکړم چې پنځم نمبر وګوره پنځم نمبر چې دی اول دویم دریم څلورم خو دلته پنځم نمبر دی دې منځ ته راغی. که زه څلورم نمبر ته ورکړم بیا به ماته صحیح رزلټ هغه هماغه سیلري چې کومه ورکړې 4000 به راته راکړي. صحیح ده؟ نو که زه د دې ځای نه چې دا 1 2 3 4 5 داسې د حسابي زه ورته وایم چې نه څلورم نمبر په فبروري کې څلورم نمبر څو دی هم 4000 دی. که زه ورته ورکړم نه دریم نمبر څو دی 3000 دی دویم نمبر څو دی 2000 دی.
پنځم نمبر څو دی 5000 دی 1 1 2 3 4 5 صحیح ده نو داسې موږ په لاک اپ and reference function باندې سرچینګ کولای شو همدغه ټایټل به زه واخلم کاپي به کوم کاپي او دلته به چې کوم رایټ کلیک او بیا به راسم پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل all and then okay اوس زه راځم دلته لیکم چې دا ما سره څه شی دي دا به زه ټول دې خواته دا به زه دې شکل کې به راوړم داسې دا راوړم دلته رایټ کلیک دا دې خواته راوړم او دا منځ او هر څه به کوم ځای ته راوړم دې ځای ته رایټ کلیک او بیا بل ته راسم رایټ کلیک کاپي دې ځای کې رایټ کلیک پیسټ سپیشل ترانسپوز داسې به راوړم او دلته ورته ولیکم چې دا مارچ شو او دا بل موږ سره کوم اپریل دلته به ولیکم چې څوک دې موږ سره دا به ټول رایټ کلیک کاپي او دا به ټول سلیکټ کړم ته به رایټ کلیک دا به هاریزنټل ته داسې کنورټ کړم او دا یو فایل چې دی دا زه دې ځای نه ختم کوم ډیلیټ به کوم څه به کوم دې ځای نه ډیلیټ به کوم همدغه سرچ به راواخلم دې ځای کې کنټرول سی رایټ کلیک پیسټ سپیشل داسې پیسټ دې ځای نه پیسټ سپیشل کوم او دا مې اوکې که دې ځای کې اوس بیا هم داسې راځم سرچینګ کوم دلته زه لیکم چې مساوي وی لاک اپ cows months comma tool table comma raw number enter زه ورته وایم چې د جنوري میاشت یو نفر څلورم نمبر ماته وایي دومره کېږي او دویم نمبر څومره دومره کېږي پنځم نمبر نه دی موجود نه دی پنځم نمبر وګوره داسې خو که دا موږ سره ورټیکل کې څه داسې کوي او که هاریزنټل کوو بیا نه کېږي دا موږ سره بیا غلط ریزلټ راکوي صحیح ده بیا څه شی کېږي بیا غلط ریزلټ راکوي موږ ته اوس دې ترمنځ فرق څه شی سو موږ نیمز دې ځای کې فرق دا سو چې نیم موږ دې ځای کې راوړه که اوس موږ دې ځای کې موږ سره څه شی وي لکه زه اوس وګورئ فرق یې زه تاسو ترمنځ وښیم دا موږ سره د میاشتو نومان چې دې ځای کې دي او نیم چې دې ځای کې دي خو دلته دا موږ سره یو هاریزنټل دی یو مودي سرچینګ کوي یو افقي سرچینګ کوي زه راځم دلته دا چې کوم د ایچ لاک اپ باندې څه لګوم وی لاک اپ لګوم انټر مې کوي ګوره اوس ماته ریزلټ نه راکوي ولې نه راکوي ټوله شیان هم ما سیور کړي دي چې د فبروري پنځم نمبر یو دوه زه به څلورم نمبر ورته ورکړم دریم نمبر مې ورته بیا ماته ریزلټ نه راکوي ولې هغه هاریزنټل پرته دی که زه دلته ایچ لاک اپ صرف دا ایچ کومه بیا به ماته صحیح ریزلټ راکوي ځکه هغه ماته په هاریزنټل شکل کې ماته ریزلټ راکوي که زه دا ایچ کومه دا وي بیا به ماته دا صحیح ریزلټ نه راکوي وګورئ ماته میاشت راپورته کړه صحیح ده نو زه باید دلته څه شی ولګوم د ورټیکل سرچینګ دپاره یو شی ولګوم د هاریزنټل سرچینګ دپاره بیا بل څه ولګوم صحیح ده دا اوس موږ سره څه شي لاک اپ اینډ ډیفرنس فنکشن چوز فنکشن په بل ورځ کې وایو